د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنۍ چارو وزارت ځواکونو په لغمان او هرات کې شدید عملیات ترسره کړي. په دغو عملیاتو کې ګڼ کسان نیول شوي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې پر ځواکونو خطرناک برید شوی. آیا مرګ ژوبله پکې اوښتي او له فاریاب څخه هم بد دردونکی خبر خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له خیبر پښتونخوا څخه سرچینې وایي د لکي مروت ولسوالۍ په پیروالا موړ سیمه کې تیره ورځ غرمه مهال د پاکستاني پوځیانو پر یو ګاډي د لار غاړې ماین چاودنه شوې. د سرچینې د معلوماتو له مخې ماین د پاکستاني طالبانو غورځنګ د ځواکونو له لوري ځای پر ځای شوی و چې په چاودنه کې 6 تنه پوځي عسکر وژل شوي او یا هم مرګوني ټپیان شوي دي. دا برید داسې مهال کیږي چې په پاکستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او پر پوځ او نور ادارو په وسلوالو بریدونو او چاودنو کې د پام او وړ ډیروالی راغلی. بلخوا د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو په لغمان او هرات ولایتونو کې 2 تنه د وسلوالې غلا او شخړې په تړاو نیولي. د یاد وزارت په وینا له دې ډلې 10 تنه د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې له 2 میله راکېټونو او 6 میله کراشینکوپونو سره د وسلوالې شخړې په تړاو نیول شوي او عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. بل لور ته د هرات د امنیې قومندانۍ ځواکونو د غلو 15 کسیزه ډله چې په هرات ښار کې یې وسلوالې غلاوې کولې د عملیاتو پر مهال نیولې ده. بلخوا د فاریاب د رسنیو او کلتور مشر ویلي چې د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ په حیدرخانه سیمه کې د ځمک ښویېدو له امله 1 کس مړ او 3 نور ټپیان شوي دي. ملا شمس الدین محمدي ویلي پر دغو کسانو د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د ځمکې کیندلو پر مهال یوه خاورینه غونډۍ رالوېدلې او دوی ترې لاندې شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.